اوس داسې کار کوم د قانون مطابقه چې اوس ځم او چېرته په کارې باندې زنانه کوم چې دته دې 4 ګنټې جړه وکړي چې عزت مې راشي زه خو په دې کلي کې په شرمونو باندې وشرمېدم ما تاسو کله ډېره زیاته خاموشي ده ولې بچي خبره یې ټیک دی داسې کار دی چې زما کشر ورور نه دی کشمیر خان او پات شوی دی او ته په داسې کار کې هغه پاخو پېژنې که نه پهلوان شانتې هغې ته به ووایې خان رالېږلي مې یو چې 4-5 زنانه چې کوم دي جړه راپاده ولېږه او 10 روپۍ به د اډوانس درکړم ښه که یا قانون مطابق دې والې شا منډه کړه یا الله شکر الحمدلله چې دا ماشوم مخې له راغی ته به اوس کم ځای کې ګرځېدم اپا کشمیر خان وفات شوی دی خان وایي چې ځان هغه نورې ملګرې مړه وله او جړه لړه چې 10 روپۍ اډوانس درکړي ښه ځه بچي ځه ځه لوی شي بابا خیر لاټري دې راووته زه به چې نیم پاوې ته او مهربزون ته ووایم زه به چې خو خرابالم یم چې مهربزون پسې ورشم او بیا به نیم پاوې پسې ورشم یا مهربزون ستړی مه شي صحیح دی بھئی یو دا څه کوي دا بازار ته بوتم څه ورله اخلم ورله وایي خورې بازار ته مه ځه دا کشمیر خان مړی د پشمګل روره خانانو کې وایي خورې په شلختې ولګي 10 روپۍ به ترې اډوانس اخلو کېدای شي نور وغواړی شي نو ما یې راځه بازار مازار هم پرېږده او مې چې دی نو دا مړی به وکړو 7 روپۍ خو هم جیب له خورې راشي که نه دا خبر ویم پوه کړه بازار به بیا وروسته وکړو داسې چل دی که نه راځئ چې په هغه نیم پاوې پسې څه شی دی هغې ته یې ما نه دي ویلي مې دي ویلې خو تا پسې نوم بې راځه راځه بای راځه دا یو دې ته خو یې داسې بورقه خور ورته سر کړې ده وایي سفر کوي که نه ښه ځه به یې ښه خورې نو مخ پټ کړه ځه چې دې مړ شوی دی او اوس لرګۍ ته نه جوړ شوی دی او ما خو په دې کلي کې نه چا له غم له تلې ما نه چا له ښادۍ له تلې ما نه چا له مړي له تلې ما نه چا له جنازې له تلې ما نه چا قبر له تلې ما اوس به دا کېږي څه ما ته خو خپل قام هم چې کوم دې غم ښادۍ نه کوي خو داسې کار کومه که نه یو هلکه خولې خو داسې واده شوې ده چې که نه چې سم د قبر د قاضي هغه ځای ته نه جوړ شوی دی له حده رحمه مهربزون زما خو کلمې راووتې دا په کوم تعترین کېده وی زما خو ساه لاړه راله وی اپا ستړی مه شي ونې پاوې ستړی مه شي یا خورې سلام علیکم څنګه نه نور پاوې ته خو د کوټې د چت نه پاسه زموږ خو د کلمې باندې په وړو کې ته خېږو کوزېږې خورې بیا په اړه مې مه لټوه څلورم چت کې ډېره کړی ما څوک هم مړه مې په خولې روزي خو بس دا به مې نصیب وي نو نه دا خو به ته خورې نصیب یې دې مېړه ته دي باید ته خو د خاتونې نو ماشاءالله دا والا هم ډېره ستا خو کلمې راووتې تا به درخلي زه مو ته ویل هغه چې نو کورونه خوښ دي هغې ته ترې ناست یم په شاق مې داسې مېړو لګي یو 50 پیره مې ورته وویل کور ونه ساته داسې ونه مزدوري م کوه زه راځه غم خادوله زه راځه خو والله که د احسان ومني دا اوسني مړونه او دا څه کوي دا پکې مکې خو دلته خورې همدار څه پراته دي دې پسې راوختم ورته مې سهار وختي وي چې دا راپسې راوخېږم نو دا مړم اپا خبره ورته کوه ناوخته هاي کېږي خوله خو ته کومه بالټون ته ډک دي نو څه وکړو توبه مې د په داسې مېړه د خدای کوزېړه دي آمین اپا او کمیږي نه نه کمېدلې نشته نه ښه خورې لږه خورې تاسې بې خطلو یو خبره راته دا تاسو ما پسې ایښي دي راغلي څنګه یې کېنه چې کوي شربت نه خورې چې شربت خو نه کوو خو په شمګل کاکا سوال جواب کړو ماشوم یې رالېږلې هغه رور کشمیر خان یې مړ شوی دی نو د جارې څوک نشته او لږ ضروري نه خانانو وی اپا همدا خو غوره پاتې ده نو مې چې ودرېږم ورکه راکوزو نو بس دو پاسې خاوند ته دې مه وایه چې ما باندې پیسې لري او یې ورپې دا مړونه دي وګوره ښځې به ونه ګډې کوي تو خو ته وروستې چې دا غریبه داسې ګرځي دا ګرځي او دا دې په غټه تنه به د مزدورۍ کوي اپا همزه چې زه ګورکه به بار پسې راوړم هم پس راوړه دې ته خو تا ته ښه په دې کې مونږ غاني موني وروړو که نه خرابې خورې راته دا مینا ته په کم طرف یا کم خواجه الله مینا ته کمې خواړه واره پکې لا پاتې وه د دې پیس خوري چې تاسو بیللی که نه ضروره بس الله دوبه هوا قدار دی شکر چې بس دا وخت لاړ یو او خشتري زه په خپله سنبال کړم
الله دې دې خو دنیا داسې چټه ټانګه ګاډي برا باندې چټه راغله پاپا زه ورته ویل چې موټر راپسې راولې د زر درتلي وه د دې خبره صحیح ده تا ټانګه وړي ما نشي وړی تا بس یو نو ځان له باندې جنریټر بچ ته وکړو بیا نو دا خبره دې صحیح ده ولې نن به جنریټر کې څه خلک پسوي وای په خلکو دی اور پور شو خوري ور یو لاچی ماچی هم خوري چې आवाजونه مکولو راځي راځه دونه چې ته شیرټې به پخ کړی یا وای سو الله دې په اور پوری کی دا سړی چې آسې تړلې دی او زه ته وایم چې یو 8000 روپۍ خو به وکړي یا خوري تاسو کې چا تړلې دي ته خو مسؤلیت روانه خوري کنه نو ما پاته ته خو پته دا منونه داسې ډکېږي خور اوس په ویني یی دا کاټې جوړ ویل خور دي خانمو ته وګوره دا بچ دا ولې ویم دا هسې چې خیرات زکات پکې نه ورکوي نو دا وس خو به یې نه که نه په شړق دې ولګي زما خوا دې نشته خور چې ستا اوس نشته ته خلکو ته خیرې کې څونه بارانونه شو که نه او دا کوم غنم چې ټول یې ورله خراب کړي نو خو ډېر څوک زکات نه ورکوي ګورې الله دې بې خو بس را دی ناوخته را خورې څنګه ما کنه تم په لار باندې داسې وی لوکاټ در درکم څه وایي ما تا وی چې ماره لوکاټ و رب دې میرا ټکه نو تم دام پسې پیشیا کاو دا راوشي کوه والا پرې کړه لار باغ دې خور لوکاټ خورا چوګې که نه په پیمپر والا راواله هسې نه چې د پیمپرو نه وتې ده ښه بالا په خاورو ماړه شي تم مالې بس کاشي او تاسو لوکاټ او دغه کوئ ښه ونیسه لاس کې خوري وی شاپرې ورته نیولې دی ویم هغه مړې بس کاشي ځای کې ځو دې چې خورې بس راځه که نه پیراواله هغه مړې بس کاشي وایي تا نه خو اس په جوړه خور زما خو خپې کار نه کوي خپې مې نیسي نیاپا ته مې وویل چې ګاډي پرې وغواړه نه قال دې اوسه خپې به د خاورې کار وکړي بره څلور بنې او لاندې یو نیم پاو چا به چې زونه وخته دي دا نو موږ میراټ موږ پسې پیسلا کوم را په ما کله دا خو په خانګې کې که نه خواري یا خورې دا ته لګې په خانګې کوم میراټ دي دا نه ما دا جل لګې دي په نو په خانګې کولې نو شي ای خورې دا څه کته نه سوارم کېسو اپا دا دونه چغې سورې او دا سان دی دا بغیر د دې شي نه والي کېږي نو خورې هغه سړی داسې نه وایي په شړه خو لکه داسې مېړه د داسې مېړه نه مېړه ښه ته چې ځو که نو وی دا څه دی خورې دا نیم پاوې نه اوس خبر شم دا پکې را نسوارم کوي یو که نه دا دلته یو مړی د هغې له ورځو یعنی یعنی میراث دې باندې کنه تا نه ځان ځان په شړق کې ولګي وي ګډا د هغې له راشي خورې ورته چې دا مړي خو کو ګټاله بیا ټول دا څه کې دا مسله مخکې زر حل کړه نشته پاره دا چل دې کنه چې خبره ولا کورې دي یوش لزر به الاول اډوانس اخلو غره بیا رسول خلک غراني باندې کوي خو ګورې که دوه درې منټه زیات ایسارولم که نه نو لس ضربتې نورې ملې یا مامې رب شنو ته تیار یې زه تیار یم یو دا دې راوسته دا مې راوسته وایي چې ډوړی ځکه مې راوسته ده د دې په بیل پیس دی که نه راځي راوړې की दस्तर घूमी पाएगी जानन सलगेनु जमा पगेग की वही ना रजा क्या बस ada dapat खबर आपने में खमता है ये रब जुल ता नाम पर की रीति का पापा मखा खड़े हो रे दासे के तले لا ده شو ده فارا وجه से कोई ना रहा دا څنګه مړ دی وای خوري دا خود د ګور نه تبلې کړو ته دا خپل او ته پورې واسه ده صفات ښکاري جوړدا چانه والي دي خوري نه ګرمي نه ته جوړه لا لا نه مسقا دې کیږي خوري نه پتا که څوک دې تو کرته باندې که پکورې سیلې راغله دا ولې من ته لامبو سره څه ته وایي دا ولې لامبو نه نشي یې لامبو بل تمام سړی باندې خدي باندې کیږي سړی باندې هم کې څه دې تا ګورو دې خبرو ته ګورو مې بابا ما خو پرې دې چې ما خو ته یې راکړي خوري نو شو کله ضرورت یار ورستړې مشي اپا په خیر علي شکر دې چې رالیو
اپا ویم دا لا څوک دی دا د روري خورې که نه دا څه کې بیخي پکې تمیز نشته تا ورته یې وروره په خیر راغلې بای نو بس په خیر د هغه باندې غم راغلی یروره 10,000 روپۍ دي اډوانس راکوه چې کار چالو کوو ګینې بس ځو کنه ګورې من چې کارونه نور غواړي اپا بس کار شروع کوي یو په ځان باندې را باندې کړه چې دا کلي د خلک خبر شي او پیسې والے کنه 10 روپۍ ښه دا والے 10 روپۍ یم نقلونه یې ګوره خورې هغه کنه ګورې نه اپا صحیح دي بس کې څنګه چالو کوي ښه وای کنه یبا زه خو چې هغه ته ګورم زما اړه په خولې راوځي دا څنګه چل دی یاریږي ما خولې وازه پاتې شوې ده د پکې هوا والدي او سمې ګلاګانو کو داسې ګلاګانو کې یو چې دا ملک جوړ کوي یو بیا ما یاروره خفه کېږم په خدای بابا که داسې ماړه خو موږ په لومبي ځل موږ له خو ژړا ورته نه راځي اپا اوښکې راوستل خو ډېر ګران دي خو داسې کار وکړه خپل مړ چې خپل راځي کنه د کور مالک مړ ځان سره نور راکاږي بای خورې دوغه شومه یاروره خفه نه شي دا خو ډېر بدرنګ مړی دی دا ولې داسې تک تور او بدرنګ دی الله پیدا کړی دی نو زه څه وکړم او زه وایم چې سم د ګېډۍ لاس کې دی چې بس جړا وته او یو کار به بل هم کوي یو خو به جړا هم کوي یو شوه او بله دا ده یو چې قبل به خدای لکه نه کوي او بله خبره دا ده یو چې به مونږ کله څو شتم نه یو لمباګا به هم راله وایي په تا ته مو نه وي چې راته وایي چې دا مړی مو لامبولي موږ به سړي لامبو خورې ډوبه شومه نیم پاوې اوس به موږ ډېر لامبولې سړي ښځې به لګي چې سړي به لامبوي اور کې پرې پورې شي هم زه پکې نه یم بای نو زه به پکې داسې یم یاروره وایي چې بس دې یاروره اما خفه کېږم اما موږ له ورته جړا نه راځي که نه نه داسې چل دی که نه په خدای باور که موږ ډېر کوشش کوو په سترګو کې دونه اوښکه نه راځي هغه کې د جړا څه شته نه 10,000 روپۍ به د نورو لږې کرانه راکړې چې ورته وجاړو کې نسو 10 روپۍ نه 12 بدل کوي یو وګوره یو خبره بله هم کوي لمباګا به راله یو مړ دی نو مړ دی ژوندی خو نه دی کوي الله دې بې خو به څوک ته خبرې کړي نو دغسې ناول یې ښخ کا دا که نه څوک خبرې کړي چا لمبولې دی بالکل دې ورته صحیح خبره وکړه دا 12,000 راکوه چې کار چالو کوم دا وخت دی ور واچو دولستي دولستي ور واچو قانون مطابقه خو داسې مخ سره ووهې داسې مخ سر که نه لکه چې دا ستاسو خپل سړی دی الله دې نه چې خدای زموږ داسې سړي نه کړي زموږ خو داسې شهزادګان سړي ما خو لا به ادم نه کړو خو داسې تړی شوی و شریفانه دي وای د ګل بچان ځوانه وای خوله دې ماته نیولې ده وایم داسې پروت دي لکه د جوک ورلنډې او مچان دې د خولې نه ګیر چاپېره تاویږي خوله والا بنده کې چې مچان پکې جالوان چي یا مچې پکې کبینوان چي یا پا ټول غلطي د دې رور دې کنه وای خورې خفه نشي او چې څوک چاله خویندې میندو له بجېدات کیسې نه ورکوي او یا بډه برخه نه کوي نو دقسې خوار زرخچن مړي به پروت دي وای کور ته مستې نه وکړه اپا تاسو ټولې جړاګانې په ولاړې باندې وګورئ دوه ورته سر ته کېنه یو ورته لنګې ته کېنه که نه دا ببوت ورته داسې ووهه که نه نیکبخت دي چې خلک وایي دی خپل خلک دي ولې دې پکې دې بې شرمګی یو یا کاکا خو خلک زور ورلو کوه د زور ټیم پې ختم دی بس ببوت ورته ښه جړاګانې کوي ورته یو راځه کېنه پاپا کېنم وای زه ته به کېنه خورې داسې که چې ستا میړه خو نه شته چې ورته خوا کې کېنه چې لږه واپسې مو وی رورا دا خوله دې داسې وازه پاتې شوې ده که داسې تورې لکه څنګه چې دې دا جامې تورې دي وایم یروره یا چې په لاره به روان وي او داسې ځواني دې وي او چې ټوله لار به دې ړقولی
یا پاته غلطه شوې هغه کې دړقې دوستي دي هغه په خپله وچ ورلړونې دي هغه وایم یا کشمیر خان الله دې په هغې مور ځمکه ډکه کړ چې تاله کشمیري نوم ده او بسرې به یې د لګدلي و چې په پوکې الوځي او وایم یاروره د ما خاندې دي د لوګي نه مړ شوي دي او داسې اون شوي دي دا د یوې ورځې دوه ورځې خبره نه ده پوره یو میاشت دې والا رزق نه دې ورکړي بالکل دې صحیح خبره وکړه اما خو د اما پوزې نږدې خوا وخت ځکه چې ګرمۍ ده لاسه مړه کېږم الله دې خوشحاله کوي او یاروره ما اورېدلو چې سهار او ماښام به دې دال خوړو چې کله به باتروم ته ننوتې نو زورونه به دې کول کلمو دې زور اخیستې دي بهم یې خورې غلطه شوې که نه د کال 12 میاشتې یې روجې نیولې دي بچی ته داسې کار وکړه که نه یو چې اخري وخت یو خشته شانې ټیک ټاک راله جوړ کړه یو ځکه چې دا زنانه نه دي دونه خواږه ژړا کوي د سوله خبر نه منو چې دا ویډیو مې نه ده ټیک ټاک چې دا په یو کې داسې لوب کې د کراماو لا ته شه راځه شاباله زه وایه خاله ویډیو پکې ناپاتې وه او وایي داسې وګرانې چې د رڼو د مړو ټیک ټاکې کېږي چې پاریو ته لاړ شوي وایه الله خدای دې ډېر په ټیک ټاک وروباسي چې ځان ته په مړو کې ټیک ټاک جوړې یاروره ټیک ټاک جوړې 10,000 روپۍ پرې نور زیات شو ځکه چې زموږ دا مخونه ډېر قیمتي دي نو که دا په ټیک ټاک کې رالل نو 10,000 به نورې راکې تا ته منظوره ده که دا مات کړما اپا داسې کار دی که نه دا ټیک ټاک ولې د دې لپاره جوړوم چې د خلکو ته پته ولګي چې په مړ په مرګ یې څومره نیازبین کوي او څومره خلکو ته جړاګانې وکړلې او ته خو شل ځله یاد دی که نه چې 2 ځله به در کوم خو داسې کار به کوې چې مخکې نه موبایل ته ځې او خبر باندې دې وباسې که نه فیستیوال بدریم زنه اما دیوانی خونه غلمه میپاله 50 پاکی راغلی مارا که 10,000 روپے زیادی شی پوریم خلاص کری دا کی بنی اما نوری پریدا سمتا یو خبر کوما یا نورا ویم سکینه که میره دیده بابا سی پخ کری دا که نظر روڑا دا خوی پن که خراب دو هغه کاکا هلته چې کوم مارم پته لګیا کېږي چې هغه دې مخکې لاړ شي بولې څه شیدې راوړې چې کوم الوا مې راوړې ده د هوټل نه ښه تیاره ښه مزېداره او اوس به یې درله روانم او بس ځان پې مړوې خو بس یې جړاګانې کوې جړاګانې لکه ستی پکې خبرې وای لورې صبر وکړه ماما دې تلې حلوا راوړي یپا ویم یوه لیشته مړېږي نو درځنې خو چپس خوړل ام پټاپټ وای زما دې په توبو توبې خېټې خرابه نه شي پیمپر به دې ورته اچولي مې په خولې وته حلوا راغله دا به کله راوړي وایي تاسو ګپ لګولې دي تا دواړو جړلې نه دي یاروره خفه نه دي زموږ خوړو وچو د مارې داسې وچې سینې یا الوا مې درله راوړې ده د هوټل نه تیاره یم په دې سینې یې ورته کېږي لومړي دی په دې سینه کې ده دلته به راکېږي پارنګ پکې شته با یو خورې دا سوجي ده که دا شیشته ده دا سوجي ده او د قانون مطابق خورې خورې ته نه راکاږي د مودو نارې ته مو خوره لوله دې ورکوه
یا خو ستا چې شوګر دی یم پشلق شوګر ولګا نه داسې خلکو مال کې خوري کنه شوګر موګر نی یاره څه ته بلان صابون نه ورسره نه راوړی وای باندې ارسډي اوس په دا جنازه چته نو مخکې به قبر الله قبر مو کنه بیا به دې لمبه په شریکه باندې خیر زموږ سره یم اپا صابون دې پر چې باندې خارخ مارخ نه غي باندې خلک ولهم خارخ بلال شي بیا هغه په خپل نه لامبینو اشتنه بینزي خو خپل خپل تحتي الوا وغوت ماري چې بیا به تاسو خپل خو یې غوډ بل راګل لامبي خو ماته خو یې په خپل راکنه ما لا خنه زما شو کو ما بیا سي د دې روغ اخیری دیدار نه دی یو خو راځه حاله دا خپل خواګه کوم بیا څنګه کنه مرستاري باید خو یو وصیت کیونه چې کله به مړ کېږي بیا موږ ته ویل بیا بلای شو دا مونږ پیس چې مونږ ځو کنه نو مونږ به هغه چیک راکې ولې چې بیا مونږ له څوک په دې ته وکړه یو ونیم سو جیره برات ازمکه پاتې شو او پایات آباد کې چې کوم دې دوه مارکیټ یو مارکیټ د دوه امر ته پاتې شو اوی شپږته ګاډي پنځه کورونه یو دا هر څه ماته پاتې شو بس شکر دی بس د نه خلاص شو او داسې کارو کې بس په جړاګانو ځان مړ کې بس ته خو جړاګانې لکه صبر وکړه د سره یو خبره کوم سو مالدار بشي دې غرقه کوم دغه خبره مو سره ما کوله کنه یروره یعنی که خپه کېږي نه تاسو خاصم د واده د نن خدای پاک ساتي امين الحمدلله ځکه چې هم پاتې او کالو کې مور شو لاس کم د سولتي په دې کې د مصرفات په نشاره لما خو مې رښتا الله دې میلا تقدم یې لکم بشرت میلا مې په تا جړاګانې کې د مارکیټ د کور خاوند کوم دی خبره ته مې وکی دا کما واده کو کنه نو اوس مې په کالي کې خشته جنکو سره واده کړو خدا سه کاریو چې بیا برانه غیدا ټول بین بیلنس دا هر څه برانه لیکي نو به تش موګي پاتې شمه لرشه به ختیدیا موږ د خیر د غلطو وته کالج او جنکه شو کړو بس چې ذات دا پني کا کومه رونا من دا چاته کنه دا مې باندې له 500 زره نور پیس راکې ځکه چې دا ول دا خځه بو سوي دا د شرمې ګردار سړو کار دي خو دا خود به سوي 500 نور راکې الله په خیر دی خدا سه کار دی پا چې واده سره سل اپته وي ګل حق نه یو په پلان کړه به کوم دي شمه منیو یا به تیرو ډبی منی یا به مالګه منیو او چې تا کا را واده شيو بیا به وسړیا دغه ټول جو دیګ می منلې دي نو دیګ نه خبر یو په 15 روپیا دغه ټول دیګ دیو یا خوري بس پرې ده 500 روپیا راکې ته ولا خبر کوم یې او دا به پوډم 500 زره باندې نورې لګي رول می سده پورې ته من سره یو ځخ پاته من سره مله وړه دې سره یې پیته درم شيو لمبونه پتا دې پروت کې زه په لامبو دې شلق نه مونږ ته چې لامبو بیا د خاطرې خرڅو راځه بیا ما ترور دې خبره اے کلمبول نه څنګه نن داسې خخ کېو ها ونی سره ما نو ګور دا تمخ کې راشه پیدا دا دې ما ته پاډه نه جوړه ما اپریشن کړی کنه ونی سه نه هغه یو څوک کې ها